د افغانستان د اسلامي اماراتو مشرانو طالبانو صاحبانو یو غږ در وانې کومه او په یو داسې بختوره ورځ چې نن د پنجشنبې ورځ ده، د عرفې ورځ ده، بېګاله د جمعې شپه ده، بېګاله د غټ اختر شپه ده او سبا له د جمعې په ورځ غټ اختر دی، یعنې چې نن 5 تاریخ دی د 6مې میاشتې 2015 کال. په ډېر احترام سره د یو عادي افغان په حیثیت زه تاسې نه غوښتنه کوم چې موږ او تاسې په دغه غټ اختر کې مسلمانان وروڼه قرباني ورکوو. همدغه شان قرباني جنرال مبین صاحب ستاسې دپاره، اسلامي اماراتو دپاره، طالبانو دپاره ورکړي او هغه نن سبا په مابس کې دی. یا سې مهربانه تاسې سره بندي دی. نو زموږ تاسې نه دا غوښتنه ده، د خلیفه صاحب نه هم غوښتنه ده، د طالبانو نورو مشرانو نه هم غوښتنه ده، موږ ته ټول یو رقم تاسو دی چې جنرال مبین صاحب نور راپرېږدي خپل کور ته. ګورئ نن سبا دشمنان ډېرې تبلیغات کوي چې جنرال مبین صاحب د پاکستان په خوښه نیول شوی، جنرال مبین صاحب چې دی نیولی دی پاکستان ته یې راوړی دی، رقم تبلیغات کوي. د دغه شانه بشانه والا زړه وچوي او دغه خپل افغانان خوشحاله کوي. د چا دپاره به جنرال مبین صاحب ښه، د چا دپاره به بدي، مګر ستاسې دپاره یې ډېر ښه کړي دي. ستاسې دپاره یې په دې میډیا کې هغه کار کړی چې تاریخ به هغه یاد ساتي. نو زموږ تاسې نه غوښتنه ده چې جنرال مبین صاحب یو په وطن مین شخصیت دی او ناجوړه دی، تکلیف لري، راپرېږدي په دې غټ اختر کې خپل مورکۍ ته، خپل بچیانو ته، خپل فامیل ته چې هغه راوګرځي. نو دا به یو غټه د خوشحالۍ خبره وي. څنګه چې موږ او تاسې له ما مخکې ویلي چې موږ په قرباني کوو په غټ اختر کې، همدغه شان جنرال مبین صاحب ستاسې دپاره قرباني ورکړې ده. نو چې څومره زر کېږي مهرباني به وي، دا ستاسې یو غټ احسان به وي چې جنرال مبین صاحب تاسې په دغه غټ اختر په دغه بختوره ورځ باندې راپرېږدئ او یو بریکینګ نیوز موږ ته راکړئ. په الله سپارم ټولو ته د مخکې نه غټ اختر مبارک وي. طالبانو صاحبانو من ستاسې د یو ښه خبر په هیله.